ډېر پخوا وخت د غرونو په منځ کې یو وړوکی کلی و. د دې کلي خلک په خوشحالۍ او امن سره خپل ژوند تېراوه. خو په دې شاوخوا ځنګل کې کله کله په شپه کې عجیب او ویرهناک غږونه اورېدل کېدل. ځینې خلک به ویل چې دا غږونه د ځنګل نه راځي، خو هیڅوک پرې ډېر پام نه کاوه. په همدې کلي کې یو ځوان هلک اوسېده چې نوم یې اسلم و. یوه شپه کله چې اسلم په خپل کور کې ویده و، ناڅاپه یې په غوږونو عجیب غږونه اورېدل پیل شول. هوا هم سړه او تیزه شوه. اسلم ژر راویښ شو او فکر یې وکړ چې ښایي څوک یې ملګری رابلی وي. هغه خپل لاټین واخیست او د غږونو خواته روان شو. کله چې هغه د ځنګل منځ ته ورسېد، هیڅوک نه و، خو ناڅاپه د هغه مخې ته یو ویرهناکه چړیل راښکاره شو. اسلم پوه شو چې هماغه عجیب غږونه د دې چړیل لخوا وي. چړیل له ځمکې راوتلی او په ګواښ سره یې ویل: هر څوک چې دلته شپه وي بیرته ژوندی نه راځي. اسلم ډېر وېرېدلی و او چړیل پرې حمله وکړه. سبا شو خو اسلم خپل کور ته نه و ستنېدلی. خلک ډېر پریشانه شول او د هغه د موندلو لپاره د کلي په شاوخوا کې گشت پیل کړ. وروسته کله چې خلکو ځنګل ته پام وکړ، د اسلم پاتې شونې وموندل شول. دوی پوه شول چې په دې ځنګل کې یو ویرهناکه چړیل شته. ټول خلک ډېر وېرېدلي وو او مشوره یې وکړه چې د دې مسئلې حل باید پیدا شي. شپه راغله، ټول یو ځای د ځنګل خواته روان شول. کله چې چړیل راښکاره شوه، ځینې خلک د ویرې له امله د خپلو کورونو خواته منډه وته او ځینې هلته وغورځېدل. چړیل د خلکو په وړاندې حمله وکړه او خلک ډېر پریشانه شول چې اوس څه وکړي. هماغه وخت یو سپین ګیري بابا خلکو ته مشوره ورکړه: تاسې باید د ورځې په وخت ځنګل ته لاړ شئ، ځکه په ورځ چړیل نه راښکاره کیږي او د هغې غار باید بند کړئ. نو خلک د ورځې په وخت ځنګل ته لاړل او د چړیل غار یې د درنو ډبرو په مرسته وتړه. بابا ورته ویل: اوس د ځنګل خواته څوک نه ځي، دا غار به د تل لپاره بند وي. له دې وروسته د ځنګل نه نور عجیب غږونه ونه اورېدل شول. خلک بیا خوشحالۍ او امن سره خپل ژوند تېراوه او هیڅوک بیا د چړیل ویره نه لرله.